د ننګرهار په امنیه قومندانۍ کې د راټولېدنه په دې موخه ده چې هغه اصلاحي او نظامی وسایل رسنیو ته وښایي چې په تیر یو کال کې د نظامی ځواکونو له لوري په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي دي. مسؤلین وایي چې د دې اصلاحو سربیره 9 تنه کسان هم نیول شوي چې له وړاندې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. په دغه عملیاتو کې 110 میله مختلف النوع وسلې دي چې له جملې څخه کلاشینکوف، پیکا، راکټ، ټیټیکوف، والټر، ټیټي، بریټا، میګاروف، زیګانا، ګلاک، دراسکوف، همدارنګه امپور دغه وسلې نیول شوي دي او دغه وسلو سره هممهاله په تعداد د 15 قطۍ آتشي کپسول یعنې پټاکۍ نیول شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان عبدالبصیر زابلی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د جلال آباد د ښار سربیره په ولسوالیو کې هم تصفیوي عملیات ترسره شي او غیر قانوني اصلاحي به له خلکو څخه راټولې کړي. دی وایي چې له دې کار څخه یې موخه د امنیت تامینول دي ترڅو په ډاډه زړه سره خلک وکولی شي په ټولو ولسوالیو او سیمو کې د امنیت په فضا کې ژوند وکړي. د ځینې هغه وسلوال چې غیر قانوني یا وسلې ورسره دي هغه ټولو څخه به وسلې ټولیږي. همدارنګه دغه تصفیوي او کشفي عملیات به جریان لري چې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په 9 امنیتي حوزو او د ننګرهار ولایت په 22 ولسوالیو کې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې جریان لري تر څو د ټولو خلکو څخه هغه وسلې چې غیر قانوني ساتلي دي یا غیر قانوني ساتي ګرځي دا به راټولیږي، نیول کیږي به او دغه وروسته به بیا د بیت المال ته سپارل کیږي. د یادولو ده چې ننګرهار کې تر دې وړاندې هم تصفیوي عملیات ترسره شوي ول او سلګونه میله غیر قانوني اصلاحي له خلکو راټولې شوي وې. غوښتنې دا دي چې مسؤلین دې شته امنیت وساتي او خلکو ته د کار کولو زمینې هم برابرې کړي.